د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشته افغان زده کوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروستو په هیواد کې لګولې شو محدودیتونو او اقتصادي بېثباتۍ اندېښمن کړي دي. دی وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو او معاشاتو د کموالي له وجې نشي کولی چې د افغانستان د پرمختګ او د خپل امروزه ژوند تېرولو لپاره هلته کار وکړي. زما دا هیله ختمه شوې ده چې زه به بیرته خپل وطن ته لاړ شم او هلته به کار وکړم، ځکه چې طالبانو خپل کسان په ادارو کې ډېر ځای پر ځای کړي دي او عام کسانو ته دا ماحول نه دی ورکړل شوی چې هلته کار وکړي. بل دا چې دلته دوی دي تر نړیوال رسمیت هم مشکلات دي، نړیوال رسمیت نه دی ورکړی، نو په داسې ستونزو کې زه فکر نه کوم چې زه به په موجوده حالاتو کې هلته به زه کار وکړم. د طالبانو واکمنېدو وروسته د افغانستان سره زیاتره نړیوالې مرستې بندې شوې او د رسنیو په ګډون ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې وتړلې شوې. د بي پولې خبریالانو نړیوال سازمان د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروستو نږدې 40% رسنۍ تړلې شوي دي او 60% خبریالان بیکاره شوي او یا یې هیواد پرېښودی دی. زما کم ټیم کې امید و په هغه ټیم کې جمهوري نظام و، نو زما پوره دا یقین و چې مطلب زه به هلته خپل کار ترسره کړم او د میډیا په ادارو کې به چې کوم دی زه کار وکړم. داسې حالات راغله په افغانستان کې چې مطلب هلته په زیاتره مطلب میډیا چې کوم دی بند، ډېر زیات چې کوم دی د بحران سره چې کوم دی مخ شوله، نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی زمونږ په زړه کې هغه کم امیدونه وو هغه چې کوم دی د خاورو سره خاورې شو. د تیر څه باندې یو کال دوران د افغانستان څخه ګڼ شمېر هغه تعلیم یافته او تکنیکي کارپوهان نور هیوادونو ته وتلي چې په تیر جمهوري نظام کې مختلف دندې ترسره کولې. څېړونکي وایي د افغانستان د پرمختګ او طالبانو ته ورپېښو چیلنجونو مخنیوي لپاره باید افغان تعلیم یافته ځوانان او پوهه خلکو ته په ادارو کې ځای ورکړی شي. تعلیم یافته سټوډنټان دي، تعلیم یافته خلک دي، هغوی راوبولي، هغوی ته ځای ورکړي، غېږه کې هغوی اکاموډیټ کړي. دا هغه خلک دي چې کم د ریسورس په طور استعمالیدی شي افغانستان ترقۍ کې. که چېرې طالبان دا نه استعمالوي بیا همدغه خلک د خپله لاسه طالبان چې کوم دا دشمنان ځکه ستروي چې دا خلک اگر چې د طالب غوندې ټوپک خو نه رخلي، خو د سوشل میډیا د اړخه د مختلف څه کوم دا د 5th جنریشن وار نن سبا کم ورته یا د پروپاګنډا د اړخه بیا به طالبانو خلاف یو محاذ جوړیږي، هغه طالبانو حکومت لپاره په خپله ښه نه ده. افغان طالبانو د تیر کال اګست په 15مه د کابل واک ترلاسه کولو وروستو خپل سرپرست حکومت اعلان کړو او د دولت مهمې څوکۍ د دغې ډلې وګړو سمبال کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ کوم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.